السلام علیکم ورحمت الله. د لوی علاج نه کوم خو تاسو ته چل خیم که عمر دې د 10 کالو نه په بره وي نو سبا یا بل سحر چې پاسئ په نهاره خېټه باندې به یو ټیسټ وکړئ، هغې ته وایي بلډ شوګر. که چېرې هغه د 100 پورې وي هېڅ خبره نه ده. که د 100 د 125 په منځ کې وي نو را روان لږ وخت کې درته شوګر شروع کېدو والا دی، بیا به احتیاط شروع کړي. که چېرې د 126 نه په بره دی شوګر درته شوی دی خو تا ته پته نه ده لګېدلې. دویم ټیسټ دی هغې ته وایي HbA1c. هغه د تېر شوي 3 میاشتو ریزلټ تا ته ښیي. که چېرې هغه د 5.7 نه په کته دی بس دا ټیک دی. که د 5.7 او د 6.4 په منځ کې دی نو شوګر درته را روان دی، احتیاط به شروع کوئ. او که د 6.5 نه په بره دی تېر شوي 3 میاشتو نه مخکې ورته شوګر شوی دی او ښه پوره زیات ته دی. وسو کمو کسانو ته چې څه نشته دی نو هسې د 30-35-40 نه وروسته احتیاط پکار دی. خو چې څوک پري ډایبټیک دی هغې ته شوګر را روان دی نو هغې به په خپل لایف کې په ژوند کې لږ غونته کې چینجز شروع کړي. مطلب 30-40 منټ دپاره ورزش، چینی به کمه کړي، خوږه چای به نه څکي، وریجې به کمه کړي، بریانیانې به کمې کړي، روټۍ به ډېره زیاته نه خوري، غوښه، چرګ، میې، چوله، لوبیا، دال دا خوړی شي. دا خلک چې وایي چې په شوګر کې ګبین، هنی دا ښه شی دی، بلکل غلطه ده. ګوړه دا بلکل غلطه ده. خوږه خوږې دا ټوله چینی ده. نو که چېرې چاته په دې را روان وخت کې دا مسله شوې ده چې د شوګر زیاتېږي، پري ډایبټیک دی او هغه ته چانس شته دی او ده په خپل ژوند کې تبدیلي راوستله او ده په دې خبرو باندې عمل وکړو نو ډېر چانس شته دی چې د شوګر بلکل ونه لګي. او چاته چې ولګېدو نو د هغې دپاره لایف کې خو به بیا خامخا چینجز راولي خو ورسره به دوایانې خوري. شوګر چاته سوی نه ښکارېږي نه، د الو ښکاره شي چې یا وله رګونه بند کړي یا وله په زړه سر وکړي یا وله په ګردو باندې وکړي، مختلف قسم مسایل شروع شي نو وروسته ښکاره شي نو خلک وایي ما ته خو پته نه وه. نو د شوګر لمبې ټیسټ کول، معلومول او په هغې کچه کې راټینګول ډېر زیات ضروري دي. ځان له ټیسټ وکړئ او بیا به د خپل ټیسټ ریزلټ په دې ویډیو کې په دقه ځای کې کمنټ کړئ او خپل د لوکل ډاکټر نه به علاج کوئ. السلام علیکم.